د سبان 1 میلیون افغانیو په ارزښت د مرکز اړوند عمرزیو په سیمه کې د اوبو رسولو څولري شبکه ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. نن د چهارشنبې په ورځ په همدې موخه سیمه کې ځانګړي مراسم نیول شوي چې د لغمان والي ښاغلي محمد اسب ننګ، د کلیو بیا رغونې پراختیا وزارت مالیه او اداري مرستیال معراج الدین شمس، د دفتر رئیس فرید احمد مرزک، د ولیعهد شورا رئیس او د سیمې ګڼ شمېر اوسیدونکو، قومي مشرانو او ځوانانو پکې ګډون کړی و. د لغمان ولایت د کلیو بیا رغونې او پراختیا رئیس امان الله میاخیل د معلوماتو له مخې چې د اوبو رسولو څولري شبکې پروژې باندې 1,063,115 افغانۍ لګښت راغلی چې د یو کال په موده کې چارې بشپړې شوې دي. میاخیل وایي چې د دغه شبکې په جوړېدو سره د سیمې سلګونه کورنیو ته د څښاک د اوبو زمینه هم برابره شوه. د لغمان والي ښاغلي محمد اسب ننګ خوښي وښودله چې په ولایت کې دا ډول ګټورې پروژې ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي. ښاغلي ننګ د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت د مالیه او اداري معین معراج الدین شمس څخه مننې ترڅنګ له نوموړي وغوښتل چې دې ته ورته پروژې د په لغمان ولایت کې د راتلونکي کال لپاره په خپل کاري پلان کې ونیسي. نوموړي د سیمې له خلکو د مننې ترڅنګ وغوښتل چې د دا ډول پروژو څخه سمه څارنه او نظارت وکړي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت مالیه او اداري مرستیال معراج الدین شمس د یادو مراسمو پر مهال وویل چې د دغه پروژې څخه به 100 ګونه کورنۍ د صحي اوبو څښلو لپاره استفاده وکړي. نوموړي د سیمې د خلکو څخه مننه وکړه چې د دې پروژې په تطبیق کې له مسؤلینو سره همکاري کړې. په ورته وخت د یاد سیمې اوسیدونکو هم له ولایتي ادارې او ټولو مسؤلینو څخه د مننې ترڅنګ ژمنه وکړه چې د ټولو پروژو ساتنه به کوي او لا به خپل مسؤلیت ته متوجه کیږي.